د سیرت النبي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د شپږمې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زو کړه 550 ورځې مخکې د اصحاب الفیل واقعه وړاندې سوه. اصحاب الفیل معنا ده چې خاوندان د فیلانو. واقعه به واورو، بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرافت موږ ته معلوم سي. د حبشې باچا نجاشي پر یمن باندې یو والی مقرر کړی و چې هغه ابرهه نومېدی. د حجانو په وخت کې چې خلک حج ته ځي قافلې به را روانې وي، ابرهه پوښتنه وکوله، ابرهه نصراني و چې دا خلک چیرې روان دي. ورته وویل سول چې دا روان دي بیت الله شریف ته، مسلمانان دي حج کوي. ابرهه وویل نو هلته چی شته؟ ویل هلته د الله جل جلاله بیته ده. او له چی څخه جوړه ده؟ له ډبرو جوړه ده، ساده ډبرو څخه. نو ابرهه وویل زه به دلته نسواراو ته داسې بیته جوړه کړمه چې عرب به بیا هغې بیتي او کعبې ته نه ځي، دلته به راځي. نو یو خونه شروع کړله په ډیر ناز او په ډیر زیب و زینت باندې. قسم قسم بنایانې ورته راوستل، قسم قسم ډبرې، جواهر، سره او سپین زري کې استعمال کړل. یو ډیر ښایسته ځای جوړ کړي. نسواراو ته یې وویل دا ستاسو د عبادت ځای دی او مسلمانان به هم څوکه څوکه خطاباسو به چې هغه بیته پرېږدي دلته راځي. ځکه دی نسواراني و او یا عیسوي و، ده غوښتل چې د مسلمانانو بیته له مابینځه ولاړه سي. د عربو د ساده کعبه باید له خاورو سره خاور سي. نو عربو ته د اوازه ورسېدله چې داسې بیته جوړه سوې ده د بیت الله شریف په مقابل کې. نو په عربو کې یو قبیله وه چې هغه په دوی کې ډېر غښتلي خلک وه چې هغه د کنانه په نامه وه. د هغې قبیلې یو سړی راولاړ سو چې زه خو ځمه، دوی دومره بد اراده لري زموږ د کعبې د خرابېدلو په نیت کې دي. نو ولاړی په یو چارلو په یو ول باندې یې ځان ور ورسوه. د دې کعبې ته چې ورننوت هلته یې مرداري وکوله، همس را وتښتېدی. یا وایي د عربو بعضې ځوانان راولاړ سول چې درځئ ولاړ سو دغه د ابرهه کعبه به ور ونړوو، ور وبې سوځو، یا به مړه سو یا به ژوندي راسو. نو وایي د هغې کعبې څنګ ته یې اور بل کړئ، داسې یې څه لرې. نو بعد د هغه د اور بڅرکې وړل په هغه کعبه کې دوی چې جوړه کړې وه مصنوعي، لرګي هم استعمال سوي وه، نور شیان هم استعمال سوي وه. هغه بعد د اور وروړئ، هغه د ابرهه کعبه و هغه خونه وسوځول سوه. ابرهه چې خبر سو چې دا څه پیښه ده، هغه خپل قوم ورته وویل چې دا خو د عربو ځوانان راغلي وه دلته اور بل کړي، نو زموږ کعبه یې راوسوځله. ابرهه ته خشم ورغلی، په غوسه سو، قسم یې وکړي چې زه به ځم بیت الله شریف به خامخا نړوم. په دغه نیت باندې د مکې مکرمې پر طرف باندې رارهي سو او ډیر غټ پوځ یې د ځان سره ملګری کوي چې ولاړ سو مکې مکرمې ته، کعبه ونړوو، که چا زموږ سره جنګ کاوه هغه به ووژنو. رالل د کعبې یا د مکة المکرمې په شاوخوا کې یو ځای واړول، یو استازی ور واستاوه، یو نفر یې ور واستاوه چې ورسه د عربو ته ووایاست چې که جنګ کوئ جنګ در سره کوم، که جنګ نه کوئ ستاسو سرونه په امن دي، موږ یو مقصد و مطلب لرو هغه ته راغلي. کوم استازی چې راواستاوه و عربو ته د مکې مکرمې باشندګانو ته ول د دې له مشر سره وغږېږه. هغه چې رالی پوښتنه یې وکوله چې ستاسو مشر او ستاسو امیر څوک دی؟ هغه ورته عبدالمطلب دی. عبدالمطلب کې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د نور یا هغه د روح مبارک اثرات وه.
په دې وخت کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور چې د انبیاو په ملاو کې را روان و تر عبدالمطلب پورې د عبدالمطلب څخه رالی د عبدالله صاحب ملا ته د عبدالله صاحب د ملا څخه د بیبي امینې رضی الله تعالی عنها رحم ته ورلی، ځکه دلته بیبي امینه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود باندې مشرفه سوې وه. خو په عبدالمطلب کې د هغه نورانیت او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومه نطفه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ځین پیدا کاوه د هغه اثرات په عبدالمطلب کې وه. ډېر ښایست یې درلودی، رعب یې درلودی، خوشبویي یې درلوده، په مجلس یې څوک نه مړېدی. د عبدالمطلب د ابرهه استازی چې رالی چې عبدالمطلب یې ولیدی ډېر ځین متاثره سو او ډېر وبېرېدی ځینې. نو عربو ته یې وویل چې ابرهه اراده لري چې کعبه او بیت الله شریف په ړنګه کې وینړئ، که تاسو جنګ کوئ هغه جنګ در سره کوي او که تاسو جنګ نه کوئ نور په تاسو باندې کار نه لري. دلته د ابرهه لښکرې شاوخوا تللي د عربو رمې ګرځي، د دغه د یو عرب رمه یې به ولیده، مثلا د بل عرب پسونه یې به ولیدي، د بل عرب اوښان یې به ولیدي. په دې وخت کې د عبدالمطلب ډېره مالداري وله. نو بعضې روایاتو کې راځي چې 200 اوښان یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه د عبدالمطلب د ابرهه لښکرو بوتل غصب یې کړل. په بعضې روایاتو کې راځي چې 400 اوښان یې غصب کړل. دلته چې د ابرهه لښکر شاوخوا پر مکه راګرځېدلي دي، د مکې مکرمې څخه بهر دي، عبدالمطلب قریش راټول کړل چې تاسو راسئ. قریش ته وویل چې جنګ نه کوو، دا د الله جل جلاله کور دی، الله جل جلاله یې ساتنه کوي. عبدالمطلب رالی سره له هغه خپله قومه د بیت الله شریفې و دروازې ته یې لاس ور واچاوه او څه شعرونه یې وویل. هغه شعرونه هم دعا او هم شعرونه وه. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك. یا الله بنده د خپل کور ساتنه کوي او ته د خپل کور ساتنه وکړه. وانصر على آل الصليب وعبده اليوم. الله نصرت کومک وکړه راکه موږ ته پر هغه اهل د صلیب او پر عبادت کوونکي د صلیب باندې الله موږ ته کومک راکه، دوی مه غالبه کوه، دوی ستا د کور د خرابېدلو اراده لري. دغه دعا یې وکوله. نو قریش ته ویل درځئ، څو نفره ورسو، اوښان یې به ولیدې، د پلانکي اوښان یې به ولیدې، زما اوښان یې به ولیدې، درځئ ورسو هغه دین را ایله کړو. او ښځو نارینه او سپین ږیرو ټول ته امر وکړي چې له مکې مکرمې ووځئ، دغه بدبخته راځي بره. نو چې دی بیت الله شریف په نړۍ، نو زموږ ستاسو په ښځو پر ځوانانو به نو بیا څه اثر وکړي، نو څوک به ووژنې، د چا سره به زناوې وکړي، څوک به ورسره وتښتي. نو ماشومان او ښځې دا له مکې مکرمې څخه وایستل. عبدالمطلب سره له یو څو مشرانو د قوم رارهي سو، رالو د دغه و طرف ته د ابرهه به نو د مکې مکرمې په شا کې یو ځای اړولي. د ابرهه پلان درلودل. په دا پلانو کې بعضې پلان دی داسې عادت کړی و چې هغه به بچهانو ته سجدې کولې، د حیوان خو هر ډول تربیه اخلي. په دې کې یو پیل و، هغه ابرهه ته سجده نه کول. عبدالمطلب چې رالی سره له بعضو سپین ږیرو د قریشو د اوښانو د خلاصون په باره کې چې خپل اوښان را خلاص کړي. نو ابرهه ته خلک ورغله چې د قریشو مشران راغلي دي او په دې کې یو داسې حسنداره او ډېر مزین او ښایسته څوک دی، د دوی سردار او د دوی مشر دی. ابرهه له را پرېږدي. نو عبدالمطلب چې ورغلی، هغه کم پیل چې ابرهه ته سجده نه کوله او دوی ډېر نازاوه، هغه پیل و عبدالمطلب ته سجده وکوله او په یو فصیحه ژبه باندې یې داسې کلمات یې ورته وویلې چې السلام علیکه، سلام دی پر تا باندې، ای نیکه د محمد علیه الصلاة والسلام. ابرهه حیران پاتې سو چې دا څومره غټ ساحر دی، څومره غټ کوټګر دی، څومره غټ جادوګر دی. دستې یې خپل ساحران راوغوښتل. خپل ساحران چې راوغوښتل، راسئ د دې ساحر مقابله وکړي.
هغه چې راغلل چې د عبدالمطلب شان یې ولیدي، ځکه د عبدالمطلب له بدنه څخه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نطفه عبدالله ځین پیدا سوی، د عبدالله څخه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پیدا سو. هغه اثار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح یا د هغه نطفې یا د هغه نور په عبدالمطلب کې وه. ساحرانو ورته وویل چې دا ساحر نه دی. ابرهه وایي دومره متاثره سو په زمانه کې دا و چې مشران ته به خلکو سجدې کولې، ساحران ټول د عبدالمطلب پر پښو پرېوتل، سجدې ورته وکولې، خو ابرهه سجده نه وکوله، د عبدالمطلب پر سر یې لاس ورتېر کړ، عبدالمطلب یې مچ کړي. او ابرهه هېڅ کله څوک پر تخت باندې نه ورسره کښېناوه، خو نن ورځ د عبدالمطلب په وجه باندې ابرهه له تخته راشوه سو، د عبدالمطلب سره پر خاورو باندې کښېنستی. عبدالمطلب و ابرهه ته وایي چې زما اوښان دې راوستلي دي، د پلانکي قوم اوښان دې راوستلي دي، موږ هغه غواړو. ابرهه په تعجب کې سول، عجبه ده، د بیتیې او د بیت الله شریفې د خلاصوالي طلب نه کوې او د اوښانو طلب کوې. عبدالمطلب ورته وایي انا رب الابل، زه خاوند د اوښانو یم، وللبیت رب سیمنعه، بیت الله شریف خپل رب لري، ژر ده چې هغه به منع وکړي. ابرهه د عبدالمطلب اوښان ورکړل او نور یې هم ډېر څه ورکړل چې عبدالمطلب خوشحاله کړي، خو عبدالمطلب هغه اوښان ټول نظر کړل چې زه به دا حلالوم چې الله جل جلاله د بیت الله شریف حفاظت وکړي. ابرهه بیا عقل و، باطني سترګې ړندې وې، اراده یې نه سوه بدله، د بیت الله شریف د تخریب و د خرابوالي اراده یې نوره قوي سوه. کم پیل چې دی معلوم کړی و چې په دغه پیل باندې به بیت الله شریف نړوو، یا 4 پیلان وه چې بیت الله شریف په کنجانو کې به زنجیران بندوو، بیا به په پیلانو پورې تړو، پیلانو ته به امر کوو چې پیلان رئیسي بیت الله شریف خپل ونړیږي. لکه دا و چې خلک دیوالونه په ټکټر نړوي، پخوا بیا په پیلانو باندې نړول. هغه پیلان چې دی معلوم کړي وه، هغه پیلان چې دی بیت الله شریف په نړوله، نو د بیت الله شریف پر خوا بیا رارې کول، هغه به نه راکلل، د یمن پر خوا بیا زورونه وهل، حتی په وینو یې ولړل پیلان، خو پیلان نه راکلل. دلته د الله جل جلاله اراده د قهر ورته وسوله، نو ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ته نه وینې چې څرنګه کار وکړ رب ستا له ملګرو د فیلانو سره، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا ونه وګرځوه الله جل جلاله هغه فریب د دوی په ګمراهۍ کې، و ارسل علیهم طیرا ابابیل، او ویې لېږل پر هغوی باندې مرغان، ابابیل مرغان ډلې ډلې، ترمیهم بحجارة من سجیل، ویویشتل هغه لښکر د ابرهه په ډبرو سره، په کاڼو سره، فجعلهم کعصف مأکول، دوی داسې وګرځېدل لکه هغه واښه خوړل سوي. آیات نازل سو، وروسته بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته الله جل جلاله د اصحاب الفیل واقعه ور یادوي. نو علماء کرام وایي دلته چې د بیت الله شریف حفاظت رالی او عرب او قریش د ابرهه له ظلمه الله خلاص کړل، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د برکت څخه، ځکه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د امینه رضی الله تعالی عنها په نس کې و. دغه کم غیبی کومک او نصرت چې الله جل جلاله وکړي، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې برکت و، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری و چې د دنیا ته راځي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک یو غټه معجزه وه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تر ولادت هم معجزې ښکاره سوي دي، په حالت د ولادت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ښکاره کړلې. معجزه معنا دا له عادت خلاف کار کول، چې هغه د انسان تر قدرت وتلی کار وي،
او په بلوغ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغټ سو بیا نبی سو هم هغه ډېرې معجزې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک درلودې لکه څنګه چې موږ معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خپرونه لرو چې پاک ان شاء الله موږ نیت کړی دي چې زر معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې از موږ تر معلومې دي هغه به بیا در سره شریکې کړو. او په دې واقعه کې بل د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم پاک نسب مبارک نسب الله را معلوم کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نیکګان وو، کې پلار مبارک وو، کې نور نیکګان ول، دا ټول مشران او سرداران وو. دا ټول سرداران د قوم وو او د نسب او د عزت خاوندان وو او ټول پلرونه او نیکګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زمانه هوښیاران او مشران او سرداران وو او ډیر زیرکتیا او ښه صورت او ښه خوی، ښه اخلاق، ښه اعمال، صبر، زغم، حلم، سخا یې درلوده. او په میلمستیاو کې په مړانه کې د وخت ځانګړي خلک وو، هر عزت لوړوالی الله دوی ته ورکړی وو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت و. په کومو ملاو کې، په کومو شاو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نطفه را روانه وه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به له کومو اوبو پیدا کېږي، هغه ټول نیکګان نیک خلک وه. نو عبدالمطلب به هم ډېر هوښیار څوک و، ځکه ابرهه ته وایي انا رب الابل، زه د اوښانو خاوند یم، وللبیت بیت الله لره بل رب سته خاوند سته سیمنعه، هغه بې معنا کي او بیا ډېر ښه په عاجزي باندې دعا کوي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم تر پیدایښت 50 یا 55 ورځې مخکې دا واقعه ذکر شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې برکت و چې الله جل جلاله بیت الله شریف ته نجات ورکړي، الله عربو ته نجات ورکړي، قریش ته نجات ورکړي. نو موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سیرت تر پایه پورې که ژوند درته بیان کو. او دغه میاشت چې را روانه ده، دا موږ اوس په سفره کې یو، دا بله میاشت هغه مبارکه میاشت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د پیدایښت میاشت ده. نو انشاءالله سیارت بهره زه نه پرېږدم، ځکه پر اوږد کال په دغو شپو کې ما شروع کړي، بیا مې اراده وه چې دا کال ته ختم کړم، خو هغه بس د ژوند مصروفیتونه وه، د ژوند ډېر شواغل وه، په دغه وجه راسه پاتې سو. اوس مې داسې ټینګه اراده کړې ده چې زه به سیارت نبوي صلی الله علیه وسلم او فضایل درود او حقایق صالحین دغه درې دغه نه پرېږدم موضوعګانې، دا به که ژوند پای ته بیا رسوم، ځکه مرګ سته، له دنیا څخه ځو. نو الله دې ما تر هغو نه وژني چې زه سیرت مبارک بشپړ کړم او فضایل درود بشپړ کړم او حقایق صالحین چې پاکې د صحابه کرامو مبارکانو سیرت دی چې هغه پای ته ورسوم. الله دې ما ته ژوند په خدمت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په خدمت کې را نصیب کړي. الله دې مې تر مرګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په مینه کې مشغوله کړي. الله دې تر مرګه پورې زما ژبه، زما اندامونه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په کیسو کې مشغوله کړي. سیرة المصطفى صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د مولانا ادریس کندهلوي، صفحه نمبر 49، جلد نمبر اول. او دغه رنګه شرح زرقانی، صفحه 180، جلد نمبر اول. او دغه رنګه شرف المصطفى جلد نمبر اول، صفحه نمبر 188، فصل نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.